بسم الله الرحمن الرحیم. نوی درس ته ښه راغلاست. نن غواړم چې د فونټ په برخه کې تاسو ته درس درکړم. را به شو د اولني سلاید ته. زه به تاسو ته اولنۍ برخه د فونټ تشریح کړم. اولنۍ برخه چې ده دلته د فونټ سټایل د صحیح د فونټونه دي. مثلا ما دلته سمې لیکلي، تاسو دا وینئ او کوم سټایل چې مو خوښیږي هماغه انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې دا دلته عملي کیږي هم. مثلا دا سټایل ده، دا سټایل ده، دا کوم سټایل چې مو خوښ وي هماغه انتخاب کړئ. صحیح ده. لاندې راشئ، نور زیات سټایلونه هم شته. تاسو وینئ کوم چې مو خوښ وي هماغه انتخاب کړئ. زه راځم مثلا دلته یو سټایل خوښوم او هماغه انتخابوم. مثلا زما دا سټایل خوښ ده. تاسو وینئ چې سمې لپاره یو نوی سټایل جوړ شو. بل د سټایل څنګ ته دلته اندازه ده. تاسو کوم اندازه چې پکار وي هماغه اندازه پیدا کړئ او انتخاب یې کړئ. بل دلته څه شی لیکلي؟ ایس لیکلي. صحیح ده. تاسو به اول خط راسي انتخاب کړئ. دا لوی ای چې ده په دې باندې 2 درجې اندازه ډیریږي. صحیح ده. تاسو وینئ چې اندازه ډیریږي. بل دا کوچنی ای چې ده په دې باندې 2 درجې اندازه کمیږي. که دا ځای مو خوښه وه، که غواړئ چې اندازه ډېره زیاته لویه کړئ، بیا راشئ دلته او اندازې کې تغیرات راولئ. بل برخه چې ده دا ده. کله چې تاسو یو خط ته یو افیکټ ورکړئ، تغیرات پکې راولئ، بیا که تاسو غواړئ چې هغه ورڅخه پاک کړئ دغه ووایئ. صحیح ده. مثلا په دې خط کې زه لږ تغیرات راولم، تاسو به وګورئ. مثلا رنګ به ورکړم، اندازه به تغیرات راولم. که غواړئ چې بیرته خپل اصلي حالت ته ولاړ شي بیا دا ووایئ. صحیح ده. فارمټینګ به ورڅخه پاک شي. په دې ځای باندې سټایل شان تاسو پکې راولئ او فارمټینګ سرته وایي. بیرته به خپل عادي حالت ته راولي. بل دلته لیکلي بولډ. بولډ څه شی ده؟ اندازه یې لیکه کې ډبلوي. تاسو وینئ چې کله په بي کلیک وکړئ، په دا خط کې لږ اندازه یې تغییر وکړو او لږ ډبله شوه. کله چې په آی کلیک وکړئ دا به ایټالیک شي، یعنې خط به لږ کوږ شکل ته تبدیل شي. تاسو چې کوم په کار وي هماغه انتخاب کړئ. دا یو چې دا د انډرلاین معنی لري، چې کله کوم خط لاندې تاسو غواړئ چې یو خط راشي انډرلاین کلیک وکړئ. صحیح ده. بل ایس چې دا د شیډو معنی لري، یعنې کوم خط چې تاسو لیکلی وي د هغه شاته یو سوری راځي. دلته فقط یو عادي سوری راځي، خو که تاسو غواړئ چې زیات تغیرات پکې راولئ هغه به انشاءالله په نورو درسو کې تشریح کوم درته چې څرنګه کولی شئ چې تاسو د خط سوری لږ زیات ورکړئ. تاسو دلته وینئ چې سټریک ترو ده چې د خط په سر باندې یو خط وهي. مثلا یو شی غلطي، تاسو دلته کلیک وکړئ هماغه خط به له منځه ولاړ شي. بل دلته فاصله ده. مثلا تاسو څومره غواړئ چې د یو کلمې ترمنځ څومره فاصله موجوده وي. صحیح ده. کولی شئ چې دلته خپله تغیرات هم راولئ چې دا به بل ویډیو کې تشریح کوم درته. کولی شئ چې تاسو دلته نور تغیرات هم راولئ. زه به راشم دا ورڅخه پاک کړم. تاسو به راشئ دلته سنټنس کیس اول حرف لوی نور به کوچني راځي. هر څومره شیان چې تاسو لیکلي وي. صحیح ده. بل لاور کیس به کوچني حرف ته تبدیل کړي، اپر کیس به لوی حرف ته تبدیل کړي، او کاپیټالایز ایچ ورډ کله چې 2-3 لغات وي تاسو به دا تاثیراتو باندې پوه شئ. صحیح ده. مثلا دا یو همداسې یو جمله ده. صحیح ده. یو کلمه ده، 2 کلمې دي. تاسو راشئ کاپیټالایز ایچ ورډ. تاسو وینئ چې د سمې او د ورډ اولني لغات حرفونه لوی دي او نور کوچني دي. او ټوګل کیس د دې سرچپه ده. اولنی حرف به کوچنی راشي او نور حرفونه به لوی راشي. دا برخه مې تاسو ته تشریح کړه. بل دا برخه چې ده د رنګ برخه ده. تاسو کوم رنګ چې خوښ وي هماغه رنګ له دې ځای انتخاب کړئ او ورې کړئ. بل مثلا دلته نور مور کالرز هم دي. کولی شئ چې خپل له دې ځای رنګ انتخاب کړئ. تاسو د رنګ کوډ هم دلته وینئ چې په RGB رنګ کې د ریډ، ګرین او بلو رنګ کوډ ده چې دا هم دلته موجود ده. کولی شئ چې له سټنډرډ کلرو څخه هم کوم رنګ چې تاسو په کار وي هماغه انتخاب کړئ او دلته یې ورکړئ. بل آیډراپر. د آیډراپر څه شی دی؟ تاسو کوم بل ځای کې یو رنګ خوښ ته غواړئ چې هماغه رنګ راواخلئ. مثلا دغه رنګ د تور رنګ. صحیح ده. زه غواړم چې دا تور رنګ راواخلم، په دغه رنګ یې عملي کړم. راشئ دلته آیډراپر فعاله کړئ. آیډراپر باندې له دو ځای مثلا کوم رنګ چې غواړئ. صحیح ده.
همغه انتخاب کړئ، همغه رنګ دلته عملي کیږي. دا و د اوس درس وخت. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه.